د کورنۍ مسؤلیتونه د ماشومانو پر وړاندې څه دي؟ څنګه کورنۍ کولی شي چې د ماشومانو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي؟ ټولو درنو لیدونکو ته ډېر سلامونه او درناوی وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند واوسئ. زه پښتون ارمان یم. د ارمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. درنو لیدونکو، نن ورځ به د همدې موضوع په اړه له تاسو سره خبرې اترې کوم او تاسې هم راسره تر پایه ملګرتیا وکړئ. مخکې له دې نه چې موضوع ته راشم، زموږ اصلي موضوع ته، زه به له تاسو سره د ماشومانو د روزنې په هکله یو څو لنډې خبرې شریکې کړم. د ماشومانو روزنه د الله جل جلاله هغو بندګانو روزنه ده چې سبا ورځ به زموږ او ستاسو پر ځای ناست وي. ماشومان هغه نیالګي دي چې که په سمه توګه یې پالنه ونه شي، روزنه ورنه کړل شي، د خزان سیلۍ به د هغوی پاڼې په هوا کړي او په داسې یو ځای کې به یې وغورځوي چې یا به د خلکو له پښو لاندې شي او یا به هم په داسې یو ځای کې وغورځي چې بیرته د راپورته کېدو هیله او امید به یې له منځه تللی وي. دلته یوه پوښتنه رامنځته کېږي چې د ماشومانو په روزنه کې څوک مسؤلیت لري؟ آیا ټولنه دا مسؤلیت لري؟ آیا کورنۍ دا مسؤلیت لري؟ آیا دولت او که ښوونځی چې ماشومان له دې بربادۍ څخه لرې وساتي؟ زما په نظر ټول په خپل وخت کې همدا مسؤلیت لري چې ماشومانو ته په سمه توګه روزنه ورکړي او پالنه یې وکړي. خو دا چې د ماشومانو د ژوند لومړۍ برخه د کورنۍ د چاپیریال سره تیریږي، نو دلته د کورنۍ مسؤلیتونه نور هم ډیریږي. ځکه چې موږ او تاسې که غواړو یو نیالګی وکرو، باید په سمه توګه یې پالنه وکړو تر څو هماغسې منظم او ډیره ښه ثمره ترې واخلو او ثمره ترې ووینو. نو اوس به راشم زموږ اصلي موضوع ته چې د کورنۍ مسؤلیت د ماشومانو پر وړاندې څه دی. ډیر مسؤلیتونه دي د کورنۍ چې باید د ماشومانو پر وړاندې ادا کړي. زه به یو څو مسؤلیتونه له تاسو سره شریک کړم چې هر یو مسؤلیت په خپل ځان کې بېلابېلې برخې لري. تاسې هم راسره واوسئ. راځم لومړی مسؤلیت ته چې باید د کورنۍ له خوا نه ماشومانو ته مینه او عاطفه ورکړل شي. محبت د ماشومانو سره باید د کورنۍ له خوا نه ډیر واوسي. کله چې یو د کورنۍ غړي ماشومانو ته ډیره زیاته مینه ورکړي، نو د ماشومانو اعتماد پر کورنۍ باندې نور هم ډیریږي. د ماشومانو باور په کورنۍ باندې نور هم ډیریږي. دا مسؤلیت څو برخې لري چې زه به یې دا مسؤلیتونه د برخې په شکل له تاسو سره شریکوم. لومړی برخه زموږ د لومړي مسؤلیت دا ده چې باید ماشومان احساساتي امنیت ولري، په زړه کې پیدا کړي. مثلا د بیلګې په توګه که د یو ماشوم څخه خطا ترسره شوه، یو غلطي ترې ترسره شوه، داسې یو کار یې وکړ چې هغه ته یې ډېر ضرر رسولی و، نو باید هغه ماشوم د خطر احساس ونه کړي. هغه باید دا احساس ونه کړي چې زه به اوس د کورنۍ له خوا نه بیا به شم یا به ماته سزا راکړل شي. باید ماشوم د امنیت احساس وکړي. کله چې ماشوم له یوې خطا سره مخامخ شي، باید په خپلې کورنۍ باندې زړه ډاډه کړي او له ځان سره ووایي چې زما دا مشکل به زما لپاره زما کورنۍ حل کړي، نه دا چې هغوی د ویرې احساس وکړي. دویمه برخه دا ده چې باید د کورنۍ له خوا نه ماشومانو سره مستقیم تماس واوسي. مثلا یو ماشوم یو کار ترسره کړ، لکه د بیلګې په توګه ډېره زیاته مطالعه وکړه، زده کړه یې وکړه، د هغه نه بغیر معلومات پیدا کړل د بېلابېلو برخو په اړه، نو باید د کورنۍ له خوا نه هغه مستقیم تماس پر شکل تشویق شي. لکه د بیلګې په توګه یا یې په غېږ کې ونیسي، یا یې ښکل کړي، یا مهربانې خبرې ورته وکړي، تر څو د دې له طریقه ماشوم نور هم تشویق شي او له زده کړې مطالعې سره علاقه نوره زیاته شي او تل خوشحاله د خپلې کورنۍ سره ژوند کوي. دریمه برخه دا ده چې باید کورنۍ تل د خپلو ماشومانو ملاتړ کوونکي واوسي.
نه دا چې د ماشومانو نه مثلا کله چې ماشومان په یو کار کې ناکام شول دوی ملاتړ ونه کړي، دوی منفي خبرې ورته وکړي، دوی بیا به کړي تر څو هغوی امید ختم شي. ماشوم که هغه په هر کار کې وو، مثلا ښوونځی وو، که ناکام پکې پاتې شول هم تاسې باید ملاتړ وکړئ، تر شا یې ودرېږئ، او که پکې کامیاب هم شو تاسې باید تشویق کړئ، ځکه د دې له طریقه ماشوم کولی شي چې آینده یې روښانه وي او روښانه او سوکاله ژوند ولري. ډېرې کورنۍ دي چې کله ماشوم ناکام شي ډېر زیاتې بیابوي، ډېر سخت یې وهي. دا ډېر یو غلط کار دی. د دې نه باید لاس واخیستل شي، پر ځای د دې چې هغوی ته بدرد ویل شي باید تشویق شي. اوس راځم دویم مسؤلیت ته چې باید ماشومانو ته په سمه توګه ښوونه او روزنه ورکړل شي، چې دا د کورنۍ یو مسؤلیت دی. ښوونه یا روزنه مطلب مې دا دی چې باید د کورنۍ لخوا نه ماشومانو ته ادب هم ورښودل شي، تربیه هم ورښودل شي، ماشومان همدردي هم ولري، حوصله هم ولري، صبر هم ولري. دا پر ښوونه او روزنه کې دا ټول مسایل راځي چې دا هم په څو برخو ویشل شوی دی دا مسؤلیت، چې دا ټولې برخې به یې زه اوس له تاسو سره شریک کړم. لومړی برخه یې دا ده چې باید د کورنۍ لخوا نه ماشومانو ته مسلکي اخلاق ورزده شي. لکه د بیلګې په توګه باید ماشومان رښتیني واوسي، امانتدار واوسي او باادبه واوسي. رښتینی یعنې څنګه؟ مثلا که دوی هر کار ترسره کوو باید په هغه کار کې دروغ ونه وایي. ډېری ماشومان په درواغ عادت وي او تل دروغ وایي. دا ماشومان باید تل رښتیني واوسي په هر کار کې تر څو هغه کار یې ښه مخ پر وړاندې لاړ شي. او امانتدار یعنې مطلب مې دا دی چې هر کله ماشوم ته یو چا یو څه ورکړل چې دا امانت وساته، باید ماشوم په امانت کې خیانت ونه کړي، باید همغه امانت د امانت په شانتې وساتي او په خپل وخت کې همغه امانت شی چې ورکړل شوی دی خپل مسؤل ته تسلیم کړي. او باادبه یعنې ماشوم که له مور او پلار سره غږېده، بحث یې کاو، که له خور او ورور سره و، که هغه له ملګرو سره و، که کشرانو که مشرانو، باید داسې خبرې وکړي چې هیڅوک هم د هغه په خبرو کې نقطه ونه نیسي. یعنې ونه وایي چې د ماشوم په خپلو خبرو کې ماته زما سپکاوی وکړ. د دې خبرو نه باید لرې واوسي. ماشوم باید داسې باادبه خبرې وکړي، داسې منظمې خبرې وکړي چې ټولې د خبرو په خاطر تشویق کړي او مینه او محبت ډېر زیات ورکړي. دویمه برخه دا ده چې باید د ماشومانو ذهن ته وده ورکړل شي. یعنې مثلا ډېری ماشومان له مشرانو څخه پوښتنې کوي چې باید د هغوی پوښتنې ته مشران یو ناچیزه فکر ونه کړي، باید د هغوی پوښتنو ته ځواب ورکړي. ځکه که هغه ماشومانو له تاسو څخه پوښتنې وکړلې او تاسې ځواب ورنه کړ، د هغوی زړه له تاسو څخه ماتیږي، د بل ځل لپاره ستاسو څخه پوښتنې نه کوي، ولې تاسو ځان ورته معرفي کړ چې زه ستاسو پوښتنو ته ځواب نه درکوم. د دې سره ماشوم په ژوند کې خوشحاله نه وي او تل شاته پاتې وي. او بل کله چې یو ماشوم فکر کوو، که هغه د هر څه په برخه کې فکر وي، تاسې هغه فکر ته داسې فکر مه کوئ چې هسې خپل وخت ضایع کوي. نه، تاسې منتظر اوسئ، په اخره کې ترې پوښتنې وکړئ چې په څه دې فکر کاوه، ولې دې فکر کاوه، آیا کوم مشکل و چې زه در سره همکاري وکړم، حل لارې درته پیدا کړم، او که کوم هدف لپاره دې چرت وایه فکر دې کوه چې زه هم در سره مرسته وکړم تر څو خپل اهدافو ته ځان ورسوي. نو همداسې د ماشومانو ذهن ته باید تاسې وده ورکړئ. درېیمه برخه دا ده چې باید د ماشومانو لپاره مناسبه سزا وټاکئ. نه دا چې تاسې ماشومان په زور او زیاتي سره ووهئ. ډېری ماشومان دي چې یوه نامناسبه کړنه ترسره کړي نو کورنۍ ډېر په سختي وهي، ډېره سخته سزا ورته ورکوي چې له حد نه تیروي. دا سزا ورکول ماشومان نه اصلاح کوي، بلکې د ماشومانو ضد نور هم زیاتوي او نور به هم همدغه خپله نامناسبه کړنه ترسره کوي تر څو تاسو نور هم په قار کړي. کوشش وکړئ چې هر کله یو ماشوم یو کړنه ترسره کړه چې د ده لپاره مناسبه وه، نو تاسې تشویق کړئ، او که نامناسبه کړنه وه تاسې په یوه ارامه ژبه، په مهربانه ژبه هغه ته خبرې وکړئ تر څو هغه خپل ځان اصلاح کړي. اوس راځم زمونږ دریم مسؤلیت ته چې باید د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شي.
تعلیم زده کړه هغه څه ده چې ماشومان له تیارو څخه روښنایي ته راوباسي. ماشومان د تعلیم په واسطه کولی شي چې روښانه آینده ولري او ارامه ژوند ولري. دا مسؤلیت هم په څو برخو ویشل شوی دی. لومړی برخه دا ده چې باید ماشومان ښوونځي ته وهڅول شي. ډېری ماشومان د ښوونځي ته نه ځي. تاسې باید هغوی همداسې پرې نږدئ. باید په یو مهربانه ژبه هغوی تشویق کړئ، ویې هڅوئ، داسې خبرې وکړئ چې هغوی له ښوونځي سره مینه پیدا کړي او خپل ښوونځي ته لاړ شي. لومړی مسؤلیت همدا دی د ښوونځي په برخه کې چې باید تاسې هغوی مکتب ته وهڅوئ. دویمه برخه دا ده چې باید ماشومانو ته تاسې کورني درسونه هم ورکړئ. ډېری کورنۍ دي چې ماشومان یوازې ښوونځي ته لیږي او بس، نور هیڅ درس نورې دا خبرې نشته. خو نه، تاسې باید داسې ونه اوسئ. هغه ماشومان چې ښوونځي درسونه یې خلاص کړل او نور خپل وخت یې بې ځایه ضایع کوو، تاسې باید همداسې پرې نږدئ. کورني درسونه هم ورته ورکړئ، که هغه د اخلاقو په برخه کې وي، که هغه د ادب په برخه کې وي، که هغه هره برخه وي، تاسې باید یو درس ورکړئ دوی ته چې سبا ورځ لپاره دوی هماغه درسونه تاسو ته زده کړي. درېیمه برخه دا ده چې باید ماشومانو ته د زده کړې وسایل هم برابر شي. ماشومان یوازې بې وسایلو نشي کولی چې زده کړه وکړي او مخ پر وړاندې لاړ شي. هغوی باید وسایل هم ولري، مثلا کتاب، بکس او قلم او کتابچه او داسې نور وسایل چې دا ستاسو مسؤلیت دی او هغوی ته باید واخلئ تر څو هغوی خپلو زده کړو کې کامیاب واوسي. او بالاخره آخري برخه دا ده چې باید د ښوونځي په کارونو کې هم له ماشومانو سره مرسته وشي. مثلا د بیلګې په توګه که یو ماشوم د ښوونځي په درس کې بند و، نشي کولی چې حل لاره پیدا کړي او زده یې کړي، تاسې باید ورسره همکاري وکړئ. تاسې باید حل لاره ورته پیدا کړئ او ورزده یې کړئ تر څو هغوی خپل مشکل حل کړي او په امتحانونو کې کامیاب واوسي. او له ښوونکو سره هم باید رابطه وساتئ، پوښتنه ترې وکړئ چې ستاسو ماشومان په کومو مضمونونو کې سهم اخلي او په کومو کې سهم نه اخلي. په کومو کې چې سهم نه اخیسته دلیل ترې پوښتنه وکړئ، که تنبل و پکې تاسې ورزده کړئ تر څو تکړه شي، او په کومو کې چې سهم اخیسته نور یې هم تشویق کړئ تر څو مخ پر وړاندې لاړ شي. نو درنو لیدونکو، دا زموږ هغه مسؤلیتونه وو، هغه درې مسؤلیتونه چې په منځ کې نور مسؤلیتونه هم راګډ شوي وو چې د هر کورنۍ مسؤلیت دی تر څو د خپلو ماشومانو پر وړاندې همدا ټول ادا کړي. نو تر بلې خپرونې همداسې معلوماتي په خپرونې تر بلې ویډیو تاسې ټولو ته ښه وخت غواړم. ښې چارې، ښه وخت، یا الله.